سلامونه او احترامات مو منئ، ورځ مو په خیر. موږ د کابل هوایي ډګر ته راغلي یو. دلته طالب ځواکونو 3 تنه غله نیولي دي. موږ چې راغلو تحقیق مو وکړه، پوښتنه مو وکړه، ویل کېږي چې دوی د هوایي میدان مخې ته ځینو خلکو ته مرمۍ هم تېرې کړي دي، چا نه شیان په زور اخیستي دي، موټر هم ورسره غیر قانوني دی او شیشې هم تورې دي. د دغه تحقیق لپاره دلته نظامي طالبان هم ولاړ دي او د دغه نظامي طالبانو یو غړی یو مسؤل جنرال صاحب مبین راسره ده. دنه پوښتنه کوو دغه جزئیات به دوی راکړي. جنرال صاحب دا کسان څوک دي او چېرته مو ونیول، څه یې کول؟ دا خو هر څوک ونیسي. موږ طالبانو که چېرته بیست عسکر او د امنیت کسان نیولي موږ کچالوس کې نه وو. د علي قدر جلال الدین حقاني د دوو جهادونو اتل د دې له عکس نه څو استفاده کوله، د موټر د مخې شیشې باندې لګولی، دغه تور جالیګانې دي دا ورسره وې، دغلته دا کارتونه دي مختلف کارتونه له یو کس سره. دلته د امنیت شورا کارت هم د امنیت شورا کارت هم ده، دغه بټوه ده، دغه تمانچه ده، دغه موبایلونه دي ورسره، او یو موټر ده ورسره، یو دوه درې څلور پنځه رقمه چابیانې په هر یو کې دوه او درې چابیانې دي. دغه د وایرنګ دپاره چې دوی موټر خلکو نه غلا کوي، دغه موټر هم د غلا ده. موږ خالي نیولي د نورې مسؤل ارګانونو ته سپارو. دغه 3 کسان دي. سهار دا 3 ورځې د دغه میدان هوایي د شاوخوا خلک شکایت کوي، چا نه موټر وړل کېږي، چا نه موبایلونه وړل کېږي، چا نه بټوې. هره ورځ همدلته غلا کوي ځکه ازدحام زیات ده، د خلکو موټر هم تښتوي. دغه وایرونه دي دغه ورسره دي. اوس امنیتي ارګانونو ته سپارو، هغوی په شو خپل کار او هېڅوک د کوشش نه کوي د کابل د امن د خرابېدو دپاره. زموږ ځواکونه قطاعات استخبارات دومره منظم دي چې تاسو پلان جوړوئ، موږ به انشاءالله خنثی کوو. هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د کابل خلک د کابل ښاریان ناامني جوړه کړي، دلته د خلکو نه غلا وکړي، چور وکړي، چپاول وکړي. مخامخ موټر هم پلیټ هم تاسو ته ښکاري، شخصي موټر ده، پلیټ یې نشته، کاغذونه یې جعلي دي، هر څه یې جعلي دي. که دا موټر دی هر چا وي، تاسو څه ورته وایئ؟ هر چا چې وي رادي چې خپل موټر دی دغه کارتونه نه داسې معلومېږي چې ګویا دوی د پخواني حکومتي چارواکي دي. پخواني چارواکي دي، عفو ورته سوې ده، خو داسې دي نه امن اخلالوي او امن اخلالوي له هغه نه په استفادې. دا کارتونه دوی سره وګوره، دا وګوره، دغه د له یو کس سره ګوره د نورو خلکو کارتونه هم ځان سره اخیستي. دا د امنیت کارت ده، عزیزي بانک 2 کارتونه دي، دغه د بل کس ده، او دا د موږ د علي قدر د 2 جهادونو د اتل له نوم او له عکس نه غلطه استفاده کوي. چاته اجازه نه ورکړو. ډېره مننه چې کابل ته